صلاحیت د سولې واخله. لا صاحبت الله پیدا که ټول لار سي ورسره جرګه وکړي. کوم غار کې پروت ده؟ ستا ژوندی ده؟ نه ده؟ چیرې ده؟ د بغدادي پیر قصه م خو اورېدلې ده چې موږ لیکوال لیکلي دي. دا بله قصه در باندې نه کوي. که موجود ده ودرېږي لکه ما غوندې تاسې منځ کې وګرځي، د هرات په دوکانو کې وګرځي، د مزار په کوڅو کې وګرځي او کابل کې وګرځي. تا ټولو کوچیانو ته حاجي صاحب میران، نعیم زوی صاحب، ګجر صاحب مال خو صلاحیت لري جرګه ته لاړ. تاسې منئ؟ دا ګز، دا میدان چې پوه شو یو بل سره. سمه ده که نه؟ سړی په خپل ځان نه پوهېږي نه. ما له څنګ نه چې ګولۍ تېر شي خیال کوم چې میاسي دي. نه خو چا رانه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده. نه خو زه درته وایم حاجي صاحب، سر درته وایم، ما ویلې زه د کوچیانو په لمنې کې په سوري کې لوی سوی یم، ډار ما په وجود کې نشته. خدای جل شانو نه ډارېږم، ډېر سخت ډارېږم، ځکه د آخرت په ورځ کې به بنده نه تر اوسه نه یم ډار سوی، سبا هم نه ډارېږم. اوس راځو چې خبره څه ده. سوله دوه خوا غواړي وکیل صاحب که نه؟ سوله خو منځګړیتوب غواړي. سمه ده که نه؟ محترم شیرعالم خان وویلې تاسې د پخوا کوچیان یې، یا تاسې ځوانان د 25 کاله مخکې ځوانان دي؟ نن خو هر رقم توان پکې شته. تاسې توان د 25 کالو مخکې توان ده، دا وطن د 20 کالو مخکې وطن ده. دا هره ورځ چې یو شی خرابېږي پس له بل نه، دې مسؤلیت په چا باندې ده؟ تاسې ټولې غوښتنې د ودانول نه وي، د آبادونو غوښتنه هم نه درلودله، همدا اوس هم ټولې ستونزې هم د همدې نه دي. زه خو خدمت کې په دوه وکیلاني کې زه به ځان ته څه غواړم؟ هغومره جایداد چې نیکه مې راته پرېښی و، 15 نسله نورو ته مې کافي و. زه خو پرون نوم پیدا سوی. تاسې یو ورځ ولیدل چې زه په یو جایداد معاملې کې ما پښه ټینګه کړې؟ د نیا جایداد مې د ناظر په کلا کې څه وسو ورباندې؟ استاده دا سرخاویان راته رانغلل، مقتدرترین وزیر نو، ما ویل زه په دې شیانو دپاره نه یم راغلی. اوس ما وظیفه یوه ده، د یو نظام ساتل چې د نظام په چوکاټ کې سوله وسي. نو ما دوی ته څه وویلې؟ نلې راسئ تاسې ویلې چې واک ولس ته ورکړه. خو ما ټوله خبره طالبانو سره همدا ده، راسئ ولس ته واک راکوئ چې ما په ځای چې هر څوک د ولسمشر په حیث منئ، ولس یې تعیین کړي. سمه ده که نه؟ ما ویل انتخابات په 6 میاشتو کې غواړئ، په یو کال کې غواړئ، خو راسئ چې چوکاټ ومنئ. که ولس ته دوی احترام قایل دي، خو راسئ ویې منئ. بل دوی ته مې ونه ویلې چې که موږ او تاسو لاسونه یو کړو، لکه چې قاري صاحب او خدای دې لره ستوری صاحب، واقعا ستوری ډېر ښه شی دی انتخاب کړی، خدای دې ساتي. هر وارې چې دی راځي ما زړه خوښ کړي، ځکه حاجي صاحب شیرعالم وویلې کړېدلی ستړی ده، نه ستړی یم، او که کړېدلی یم دوی مې کافي کړولي دي.
درته مې ثابته کړه نه که چې هغه خلک چې ویلې زورور یو د زرکې زامن نه و ما ته زرمتی صاحب سناتور راته یوه خبره وکړل ویلې په ځان دوغومره کوې خو نظریات ډېر سم دي مقصدم دا ده چې لاره معلومه ده دا ارګ خو د دې لپاره راغلی و چې یوه کلا چې بلا جوړه سي ما ورونه یې خلاص کړل که نه د کوچیانو نوم په تاریخ د افغانستان کې دومره نیول سوی و چې له ورځې نه چې زه راغلی یم دلته خو هر کوچی چې به تعلیم یافته سو هر کورنۍ چې به تعلیم ته راوړه بیا سبا یې ویلې نه موږ کوچیان نه یو موږ خپل خټه نه منو زه یې منم زه یې ورباندې ویاړ کوم او زه د کوچی یم که دا د خلکو خوښېږي که نه خوښېږي هغه د هغوی کار ده ځکه یې موږ او تاسې غېږه ورچا لویه ده دې غېږې کې ټول جایېږي که لمن هم لویه نه یي که غېږه هم لویه نه یي دا وطن نسي جوړولی هغه دپاره یې ماناره په طالبانو څه ده که افغان یې خو راسې د وطن جوړولو باندې نتیجې ته ورسېږو که د پنجابیانو او د تورستانو ډلې ته بیعت کړی نو بیا افغانان نه یي اسامه بن لدن ځواب دې راکړي ولې د اسامه دپاره یې د خاورې باندې بربادي راوسته یو نفر مهم و یا 20 میلیونه 25 میلیونه افغانان دا ځواب دې خو راکړي کرومایت تاسو ټول لوګر نه پکتیا نه میدان وردک نه غزنین راغلي دا کرومایت څوک قاچاقوي د کونړ لرګي څوک قاچاقوي د بدخشان طلا څوک قاچاقوي خو خبره دې معلومه سي 40 نفره بدترین قاچاقبران راباندې خوسې کړل څه سول خو لږ څه پار د خدای په کار ده عرض مې دا ده که اتحاد غواړئ پرون باندې تیږه ایښودی سو کوچنی اصل جرګه ده که نه خو د آمده په اولاده کې یې په جرګې باندې پوهېږئ په وینې کې ده ده که نه ده خبره څه وه زه یو قصه درته وم زه 8 کلن کوچیانو د شینو منځ کې جګړه وه په 2 هندوانو باندې نیکه مې د خدای وبخي جرګه یې کول هغه وخت کې 2000 افغانۍ پور کېښود زه ورته ویل مایل بابا دا څه خبره ده 2 دانې هندوانې او 2000 جرمانه ویلې زه نه غواړم چې د کوچي او د شین منځ کې جنګ راسي نن 2 دي سبا 2000 کېږي بل سبا 20000 کېږي پیسې خپله پسته ورکړل مګر